د یوې میرمنې په ودونو کې د ګډا شوق. یوه میرمن کیسه کوي او وایي زه په ودونو کې د ګډون له مینوالو څخه وم. زه یوه پرهیزګاره میرمن وم او زما خاوند هم ډېر دینداره و. خاوند به مې راته تل دا نصیحت کوو چې په پردیو ودونو او مجلسونو کې له ګډون څخه ډډه کوه او د الله تعالی له ناراضه کېدو څخه به یې ډارولم. خو یوه ورځ مې په داسې واده کې ګډون وکړ چې د واده پروګرام رنګین و. میرمنو ډول ډول ښکلې جامې اغوستې وې. د پروګرام ګډونوال په نڅا سره وې، سندرې یې وې. زما هم زړه ونه درېد. حجاب مې له سره لرې کړ، د سندرو او نڅا میدان ته ورښکته شوم. دا چې زه ښایسته وم نو غوښتل مې چې دا پروګرام زما د حسن په ستایلو لاسته راوړم. غوښتل مې ټولې راغلې ښځې هر طرف ته زما د حسن او جمال ستاینې وکړي. په دې وخت کې ګډونوالو زما تعریف شروع کړ چې له ښځو مې د ځان ستاینه تر غوږ شوه. لږه ګل وغوړېدم. په زړه کې مې د خپل حسن او جمال غرور پیدا شو. ښکاره خبره ده چې د خپلې ښکلا په ستاینه به څوک نه خوشحالیږي. خاوند به مې هر وخت راته نصیحت کوو چې د کور د باندې هېڅکله هم ځان مه بې پردې کوه، د کور د باندې په پرده کې ګرځه، او همدا حدیث شریف به یې راته بیانوو. ژباړه: کومې میرمنې چې له خپل خاوند پرته د کور د باندې پرده لرې کړي، هغې د ځان او خپل رب جل جلاله ترمنځ پرده پرې کړه. یوه ورځ مې خاوند کوم خارجي هېواد ته سفر وکړ. هلته په یو دفتر کې د دوو ځوانانو ترمنځ پر دې خبره اختلاف و چې په خارجي هېوادونو کې د کوم هېواد ښځې ښایسته دي. دې وخت کې یو ځوان ویډیو راویستله چې زموږ له هېوادوالو څخه یې په لوړه بیه اخیستې وه. په دې فلم کې د هغه واده ویډیو هم وه چې ما پکې ګډون کړی و. کله چې ځوان هغه ویډیو یا فلم راواړوو چې ما پکې نڅا کړې وه، د خاوند له پښو څخه مې ځمکه وښویېده. په دې فلم کې زه په ګډا سره وم، سندرې مې وې. په دفتر کې ناستو خلکو زما د ښکلا او ښایست نندارې ته په ځیر ځیر کتل او ډول ډول خبرې یې کولې. زما د خاوند په زړه کې سرې سکروټې بلې وې او لمبو یې د قهر او غضب توپان په جوش کې راوستی و. هغه عاجل خپل کارونه وځنډول او خپل هېواد ته راوګرځېد. کله چې کور ته راغی زما او د ده ترمنځ جګړه وشوه او په پایله کې زما انجام هغه سو چې د یوې میرمنې لپاره تر ټولو دردناکه او ستونزمنه چاره ده. اوس هغه میرمن طلاقه شوې ده. د عذاب ژوند ورباندې تېرېږي. د خپلې بې پروایي او بدبختي له لاسه د رسوایي او بدنامي سره لاس او ګریوانه ده او اوس د یوازیتوب ترخې شپې او ورځې تېروي. هغه وایي زما حوس او نفساني غوښتنو د ټول ژوند خوشحالي او نیکبختي راڅخه غلا کړه. ابن قیم رحمت الله وایي څوک چې موسیقي اوري هغه به د قرآن کریم له فهم او لذت څخه بې برخې وي.